بیا هم ښه راغلاست درته وایو لیدونکو په خیر راغلی د کابل او د بلخ د ځوان راډیو کرکټ جام سیالۍ نیمه پایلوبې او پایلوبې تېره ورځ د کندهار ولایت په قریشي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې چې په پایله کې د هلمند ولایت لوبډلې بلخ لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالۍ اتلولي ترلاسه کړه. د هوا د خرابوالي له امله ټولې لوبې په لس ورځیزه بڼه ترسره شوې. په لومړي نیمه پایلوبه کې هلمند د خوست ولایت لوبډلې ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړه او په دویمه نیمه پایلوبه کې د بلخ ولایت لوبډلې په سوپر اوور کې د کابل لوبډلې ته ماته ورکړه. توپ په هوا کې دی ایج دی او له دې سره کیچ ښه راتګ په زړه پورې راتګ کوي بلخ لوبډله. بیخي ډېره لوړه خبره ده چې ځوانانو لپاره دومره کار کوي چې راډیو راپاڅي او دلته د ځوانانو لپاره د ولایتو په سطحه داسې یو ټورنمنټ جوړیږي دا بیخي لوړه خبره ده او د څومره چې مخکینی ښه پلیارون دي هغه چې لوبیږي نو د ځوانانو لپاره ډېره ښه ده هغې نه دومره تجربه زده کېږي انشاءالله چې د ځوانان یو څه تر زده کړي. د دې نه ډېر استعدادونه مخې ته راځي خاص کار زموږ خپل ولایت ته خو زه په خپل ذهن وایم موږ ته ډېره فایده کړې ده ځکه زموږ هلکان ولایت خپل ولایت نه راله قندوز ته ماتې ورکړه قندوز نه رالو دلته اوس قندهار ته نو دا یو لاسته راوړنه د پلیرز لپاره دا ده چې یو ټور کوي مختلف لوبغاړو سره مخ کېږي مختلف ګراونډونو ته ځي نو ډېره زیاته ګټه کوي خاص کر کرکټ لپاره کې ډېر ته خوښ یو موږ. دغه سیالۍ د ورورولۍ یووالي او د کرکټ لوبې د ودې لپاره ترسره شوې چې موخه یې د هېواد په کچه د ځوانانو هڅول او د کرکټ په برخه کې دوی ته د لوبه اسانتیا برابرول دي. ساتونکی متانې دی نو چې توپ فیلډ کوي او یو بله منډه اضافه شوه. بدون له شکه دغه لوبې د ځوانانو لپاره ډېرې زیاته ګټور وي د دې ترڅنګ د کرکټ د ودې پرمختګ او د لا غوړېدو لپاره په هېواد کې دا ډېرې ښه تمامیږي او ډېرې ګټور وي. زموږ هدف هم همدا و چې وشو کولی د همدغه لوبو په ترسروي سره ځوانانو ته په هېواد کې البته د هېواد په کچه د سالمې تفریح زمینه برابره کړو همداسې د دوی هغه استعدادونه د کرکټ په برخه کې د ودې لپاره لا ورته کار وکړو. بلخوا پایلوبه د هلمند ولایت او بلخ لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې پکې هلمند د 15 وکټو په توپیر اتلولي خپله کړه. په پایلوبه کې بلخ لوبډلې په لومړي توپخانه 103 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې هلمند د په زړه پورې او سختې لوبې په پایله کې یاد هدف په 9 اوور کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ. د هلمند لوبډلې په ګټه شریف الله بارکزی په 15 توپونو ډېر یو دېرش منډې وکړې او نظیر یاد د 3 وکټو په ترلاسه کولو د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. ځوانان راډیو مشرتابه څخه ډېره مننه چې د ځوانانو دپاره داسې فرصت برابر کړی ماشاءالله دا یو ډېر ښه اقدام دی او د نورو خصوصي سکتورونو څخه مو هیله همدا ده چې هېواد او د هېواد د ځوانانو دپاره داسې یو نور پانګونې وکړي یعنې میچونه په لاره واچوي دا د یووالي دپاره زموږ د لوبغاړو د یوځای کېدلو دپاره یو ښه فرصت دی. پلیران د ډېره فایده لري دلته هر رقم بالران راځي فرست کلاس بالران دي د ګریډ 2 بالران دي د A ټیم پلیران دي موږ سره چې کوم موږ سره کندوز کې ولوبېدل هلته موږ سره قندهار کې لوبېږي نو ډېر خوندور میچونه دي. دا خصوصي سکتورونه مو دا هغه د هیله ده چې دا رقم ته لیګونه او دا رقم ته ټورنمنټونه نور هم زیات کړي تر څو د لوبغاړو لپاره یو ښه بوختیا شي. زه کرکټ د یووالي اتفاق ورورولۍ لوبه ده او دا څه ډېر کم ترسره کېږي او د ځوانانو راډیو دا یو نوښت کړی دی. هیله ده دوی دغه خپل نوښت ادامه ورکړي او په دغه برخه کې لا هم د ځوانانو لاسنیوی وکړي او د دوی لپاره نور دغه ډول د کرکټ لوبې چمتو کړي. په لومړی ښه مثال دا دی په لومړي ځل نن د خوست لوبډله کندهار ته راغلې وه چې دا د اتفاق اتحاد لپاره یو ښه مثال دی. کابل راځي کندهار ته کندهار ځي کابل ته یعنې دوی په خپل منځ کې اتفاق اتحاد ورورولۍ لا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ په کندهار کې د دومره لوی ټورنمنټ چې د څلورو زونونو ترمنځ و بالاخره سوپر جام چې د څلورو لوبډلو ترمنځ و دوې نیمه پایلوبې وه پایلوبه په کندهار کې ترسره سول د یوې سیمې د مینې ورورولۍ اتحاد اتفاق پیغام یې تر بلې سیمې ورسوه ورسره په ضمن کې د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره کړې وه ځکه لوبغاړي خوشحاله لوبو ته نو هغه لوبې چې مینوال هم ورته راځي د نندارچیان هم د لوبو خوند اخلي په ضمن کې ورسره لوبغاړي ډېر انرژي اخلي په ټوله کې یو ښه ټورنمنټ و په دې هیله چې دا ټورنمنټ هر کال کې ترسره سي. د یادولو ده چې دا سالیه د 8 ولایتونو ترمنځ ترسره شوې چې په پای کې د هلمند لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې او د ډېرو منډو جوړونکو ډالۍ د خوست لوبډلې لوبغاړی صابر ګربز او د ډېرو وکټو اخیستو جایزه د هلمند لوبډلې لوبغاړی محمد سراج ترلاسه کړه. دغه جام په خورا دو باندې دغه شی بارځي ننداره ده